سره یوه قصه ده، کوم چې د یو میږي او د کوترې ده. د ګرمۍ په هغې ګرمو ورځو کې یو میږی د نالۍ په غاړه روان دی او د ځان نه یې 10 چنده غټه ګول دانه رااخیستې ده او خپل کور ته واپس روان دی. او هغه سهار وختي راوتلی و او یخ کې ځان له د یخ دپاره ځان له سټاک برابروي. میږي ځان سره په لاره دا سوچ کولو چې ملکه به نن ډیره خوشحاله وي ځکه چې ما ډیره غټه دانه رااخیستې ده او هغه به په دې خوشحاله شي چې دونه غټه دانه دې راوړه. څنګه چې دی دا سوچ کوي نو خوا یې وښویېږي او په غټه ګټنه لاندې ارتاو شي هغې نالۍ ته. یوه چپه یې یو سیټ ته وړي او بله چپه یې بل سیټ ته وړي. میږی ډیرې چغې ووهي خو د هغه دونه سلو وي چې څوک یې هم وانه وري. میږی خپلې شپږ واړه خپې یوز کړي خو خوند یې نه کوه، هغه شان په منځ کې پروت و او دا سوچ یې کوه چې بس دا زما لاس ټایم دی او څه وویم که زه د دې چپو نه بهر ته لاړ شم. هغه دننه او مخکې ارتاو شوی و. دغلته یوه ونه وي د بادامو چې هغې کې سپینه کوتره وي او هغه ورته د بري نه ګوري چې دی سیچل کوي او دا سوچ یې کوه چې زه څنګه د ده هیلپ وکم. اخوا دېخوا یې وکتل او یو وړوکی بوټی یې راواخیستو او میږي ته یې ورسوه او دا یې ورته ووي چې دا بوټی کلک ونیسه چې دا به اوري او که نه. ګورئ میږي کې نور ساه ختم و، بس اخري سلګۍ یې وې خو بیا هم همت یې وکړو او هغه بوټی یې خوله کې راواخیستو. مضبوط ونیو، کوترې ډایرکټ هغه راوچت کړو او یو سایډ ته یې راوستو، وچو اوبو کې یې واچوه. دغه شان د میږي ژوند بچ شو. بیا ورځې تیریدې دو او هر سهار به دو نارمل شو. میږي چې به کله هم په دغې سایډ تلو نو کوترو ته به یې یو پیره خامخا یې کتل. یوه پیره داسې قصه وشوه چې یو ښکار والا هلک و د کوترو ښکار کوه او میږی یې ولیدو چې هغه کوتره ولي او خاص کر هغه کوتره ولي کوم چې دا میږی بچ کړی و. نو دا میږی ډایرکټ لاړو او ورمنډې یې کړې چې څونه د دننه کیدی شو او په هغه هلک خواته ځان یې ورسو. څنګه چې دو د هغې هلک خواته ځان ورسوه او په هغه یې مضبوط جاک ولګو او هغې هلک ځان سره په لاس کې کمران او دا هم رااخیستي وو د لینده ګۍ چې دا کوترې وولي ښکار دپاره. میږي چې په هغه څنګه چاک ولګوه نو ډایرکټ هغه نه هغه ګټې او هغه لینده راتاوه شوه، د کوم نه چې هغه اواز شور وشو او کوترو ټوپ کړل او وتښتېدو. څنګه چې تاسو بیا په دې تصویر کې لیدی شئ چې ده د کوترې ویشتې خو له ساعتې نه چې کوم میږي په ده چاک ولګوه نو دی ډېر یو بې اختیاره چغې ووهله د کوم د وجې نه چې دا کوترې پاڅېدې. او هم دغه شانتې زموږ دا سټوري پوره شوه کومه چې ما ستاسو مخکې ووي. د دې دا مطلب چې څوک درسره هم څه هیلپ وکړي نو هم هغه خبره یا هم هغه بیسمانې د هغو سره هیلپ کول پکار دي. ډېره مننه، خپل خیال ساتئ او د خپل چینل هم. Thank you so much.